راشد او نبی د اصغر پر لرې کېدو ناخوښه دي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې دوو پیاوړو لوبغاړو د کرکټ بورډ له نننۍ پریکړې سره مخالفت ښودلی دی. دا چې تر دې مخکې د ټسټ 20 اوریزو او 50 اوریزو لوبو لوبډلمشر اصغر ستانکزی و، خو د بورډ په نوې پریکړه کې راشد خان د 20 اوریزو لوبو لوبډلمشر، ګلبدین نایب د 50 اوریزو لوبو او رحمت شاه زرمتی بیا د ټسټ لوبو لوبډلمشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوو پیاوړو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی د ملي لوبډلې د کپتان یا لوبډلمشر له بدلیدو سره خپل مخالفت ښودلی دی. دوی دواړو لوبغاړو پر خپلو ټویټر پاڼو د کرکټ بورډ نننۍ پریکړه ناسمه بللې ده. راشد خان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د کپتان بدلیدل به د لوبډلې پر روحیه بده اغیزه وکړي. همدارنګه محمد نبی هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پخواني کپتان اصغر افغان تر مشرۍ لاندې ملي لوبډله ښه ځلیدلې او باید افغان کپتان پاتی شي. پر اصغر افغان تور و چې ښه لوبه نه کوي او باید نور لوبې ونه کړي، خو اوس افغانان په ټولنیزو رسنیو کې ویره ښودلې ده چې د روان 2019 کال 50 اوریزو جام لوبو کې دا تغییرات شاید منفي پایلې ولري. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ ترڅو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ، او مهرباني وکړئ خپل نظریات مو په کامنټ کې مونږ سره شریک کړئ.